یو دوست یو قبیله و د دې سردار طفیل رضی الله عنه. دا طفیل رضی الله عنه له ایمان نه وراوړ. امام بخاری مسلم دواړو دا روایت ذکر کړی. طفیل رضی الله عنه وایي زه مکې مکرمې ته راغلم. دا هغه وخت دی چې په مکه مکرمه کې د کفر او د شرک د دې تیاره ده او د دې چرچه شروع ده، او پیغمبر علیه صلوات و سلام مبارک هغه مرور دعوت شروع کړی، دعوت چلی. وی مکې مکرمې ته راغلم. دا خو سردارو د قوم مشرو خلکو پیژندله. نو د مکې مکرمې مشرکان ورته وی طفیل وی وی ګوره مکه مکرمه کې ګرځې، خو دلته یو سړی پیدا شوی دی، هغه داسې خبرې کوي چې زوی او پلار سره جدا کوي، ښځه او خاوند جدا کوي، د هغې خبرې چېرته وانه اوري. په غوږونو کې پنبه کېده، په غوږونو کې مالوچ کېده، بیا مکې مکرمې کې هغې نه بعد ګرځه. نو طفیل وایي زه هم وېرېدلم چې دا سړي سره مخامخ نه شم. وی غوږونو کې مې پنبه او مالوچ ایښي وو. و یو ځل حرم شریف ته راغلم. چې رالم پیغمبر علیه صلوات و سلام مبارک ولاړ دی او مونځ کوي. بیا تلاوت یې کوله په زوره. وی ما د پیغمبر علیه صلوات سلام دا تلاوت واورېد. وی چې آیات مې واورېدل خوند یې راته راکړ، ورته ودرېدلم. وی چې خوند یې راکړ ځان سره مې ویلې طفیله دا خلک نه پوهېږي، ته خو پوهېږي چې دا څومره مزیدار کلام وي، څومره خوندور کلام دی، څومره بهترین کلام دی. نه شعر دی، نه شاعري ده، نه د کاهنانو خبرې دي، دا خو ډېر مزیدار کلام وي دا سړی. یو ولاړ یم پیغمبر علیه السلام مبارک مونځ کوي. نبی علیه صلوات و سلام مبارک چې هغې مانځه نه فارغ شو، نبی علیه السلام لاړ خپل کوټګۍ ته، کور ته لاړ. وی زه هم ورپسې روان شوم. ما ورته ویلې د الله پیغمبر ایمان راوړم مسلمانېږم. وی په هغه ځای باندې مې کلمه وویلې او مسلمان شو، ایمان مې راوړ. دا د الله تعالی هغه معجز کتاب دی. په دې نږدې وخت کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی. په اصل کې د دې قندهار بیا کوټې ته تللی او دا به پېښور 400 کې هلته دفن دی، او د اشیا په سر باندې دا یو لوی او بهترین عالم، هغې ته وایي علامه شمس الحق افغاني رحمه الله. دا شمس الحق افغاني رحمه الله ته یو رساله راتله. په دې رساله کې یو نوجوان دی، هغه نوجوان خپل د ایمان او د اسلام راوړلو واقعه پکې لیکلې. هغه نوجوان وایي زه په امریکې کې په ټکساس ایالت کې په هغې کې یو جنرل سټور و، په هغې کې زه نوکر وم. وی ما سره په دې جنرل سټور کې زنانه هم وي، ښځې هم وي. یو عیسیینه ښځه و، هغې سره خبرې اترې به م کولې، گپ شپ هم لګوله. اسلام یو بهترین دین دی. نن چې موږ کې حیا ده دا د اسلام د وجې نه، ښځو کې حیا ده دا د اسلام د وجې نه. الله مسلمان ته عزت او شرافت ورکړی دا د اسلام د وجې نه. نن منورې او بهترینې څیرې دي دا د اسلام د وجې نه او دا د امارت د برکت د وجې نه. نن ښځه په حیا او په عزت کې ده دا د اسلام او د امارت د وجې نه. زه او ته په امن کې یو دا د اسلام او د امارت د وجې نه. چیرته چې اسلامي قانون نه وي هلته امن نشي راتلی. هندوستان کې یو لوی عالم تیر شوی دی، مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله. هغه وایي چې کوم ملک اسلامي قانون نه وي هلته امن نشي راتلی، او چې په کوم ملک قانون نافذ نه وي وی هغه ځای کې رشوت نشي ختمېدلی. دا اسلامي قانون، اسلامي نظام دا په خپل خلکو ته د امن او په امن کې د اوسېدلو
او په حیا په عزت باندې د ژوند ورکولو د هغې تسلیت ورکړي. تاسې به کتلي په د شل کلن دور کې یو عالم تنها یوازې به چېرته نشله اوسېدلی. دا نن زه ته چې په امن کې ناست یو، مختلف شیوخ، علما، معززین، سپینګري، مفتیان، مسئولین، عام اولس په یو ګڼ تعداد کې راجمع شوی دی. دا زما او ستا د هغه مجاهد قرباني ده، هغه اسلامي نظام دی چې مو تاته امن بخلی دی او زه په ته په امن فضا کې ناست یو. کنی که داسې پروګرامونه کېدلې، مدرسې بمبار شوې، جوماتونه بمبار شو، عالمان بمبار شو، خل بمبار شو. خل به په داسې ځایونو کې په ویره کې و، هیبت کې به و. اوس به چاپه راځي، اوس به خل راننوځي، اوس به مې ونیسي، اوس به مې محبس ته بوځي، اوس به مې بې عزته کړي. الحمدلله د امن و امان، د حیا او د عزت دا مو تاته اسلام را کړی. هغه وایي زما د دې ښځې سره ګپ شپ و خبرې اترې م کولې. و یو ځل ما ورته وویلې چې ښځې ستا خاوند نشته او زما ښځه نشته، که خوښه دي راځه دواړه به واده وکړو. د یهودنې نصرانۍ ښځې نکاح د مسلمان سره کېږي، خو د مسلمان ښځې نکاح د یهودي نصراني سړي سره نه کېږي. بیا ښځه راته وایي زه به مشوره وکړم. په هغه ځای کې څوک مشورې نه کوي. په حیا او په عزت باندې حلاله نکاح، په ډېر حیا او عزت او شرافت باندې خپل عزت خوندي کول، دا د اسلام او د دین کار دی. هلته څوک پوښتنه نه کوي چې څوک څنګه لاړ، چېرته لاړ، چا سره زنانه لاړه، چېرته شپې وکړه. نو هلته دا پوښتنه نشته دی. او نن چې زما او ستا د خویندو میندو ته شرافت، عزت دا ورکړی شوی دی، دا د اسلام برکت دی. اسلامي چې څومره حقوق دي چې ښځو ته اسلام و شریعت ورکړي دي، الحمدلله امارت هغه حقوق هغه ښځو ته برفور ورکړي دي. د ښځې مثال په اسلام الدین کې دا مرغلله ده، مرغلله دا به په ډبي کې بنده وي. د ښځې مثال داسې نه دی لکه کیله پوټکی ترې نه لرې کا، په هغې باندې مچان او میاشې ټول پې باندې بڼېږي. ښځه به داسې په ډبي کې پټه وي، دا به په حیا کې وي، عزت کې به وي، په ستر کې به وي، په پرده کې به وي. دا به په حیا او په عزت کې ژوند تېروي. الحمدلله دا د اسلامي نظام، اسلامي نظام برکت دی، اسلامي امارت برکت دی چې زه او ته، زما او ستا خویندې میندې دا ډېر په حیا او عزت کې ژوند تېروي. په نسبت سره سړو ته ښځو کې حیا هم زیاته ده، پرده هم زیاته ده. او الحمدلله افغانستان ولس دا غیرتي ولس دی، افغانستان ولس دا عزتمن ولس دی. د دې خویندې باندې دا هم عزتمن دي او حیاناکې دي. په دې باندې باید موږ او تاسو شکر وباسو. هلته څوک مشورې نه کوي چې چا سره خبرې وکړو چېرته لاړ، خو بیا دې ښځې ما ته ویلې زه به مشوره وکړم. بیا څه وخت بعد یې راته وویلې چې ما خو مور پلار سره مشوره وکړه، خو نکاح کوو، خو نکاح کې زما شرطونه دي. مالې څه شرطونه دي؟ و یو شرط دا دی چې خپل محل و بنګله ځای به پرېږدي، راځي به ما سره به دلته اوسېږي، زما په محل و زما بنګله کې به اوسېږي. او دویم شرط دا دی چې ستا به د خپلو رشته دارانو سره رابطه قطع ختم. زما رشته داران ستا رشته داران، زما خپلوان ستا خپلوان، ته به خپلوانو سره رابطه قطع کړي او ما سره به نور رابطه ساتي. او دریم شرط مې دا دی چې ته مسلمانې، زه ستا د مسلمانۍ سره کار نه لرم. زه یهودنه ښځه یم، ته به زما د یهودیت سره کار نه لري. ته په خپل طریقه باندې خپل دین عبادت کوه، زه به په خپل طریقه باندې خپل دین عبادت کوم. خو البته د یک شنبې په ورځ باندې دا زمونږ د عبادت ورځ ده. ته به یک شنبې په ورځ باندې ما خپل عبادت خانې ته موټر کې وړې،
زه به دننه عبادت کوم ته به راته بهر ولاړې چې عبادت خلاص کم بیا به مې بیرته خپلو محلو بنګلې ته راولې دا سړی وایي ما ځان سره سوچ وکړ یاره دا شرطونه خو اسانه دي ډېر سخت نه دي ما ورته ویلې چې 3 واړه شرطونه دې منم ویا شرطونه مې ومنل او نکاح وشو 3 کاله 4 کاله ډېر په خوشحالۍ کې تېرېدله خوشګوار ماحول کې تېرېدله ویا زه یو ځل د یکشنبې ورځ وه د رخصتۍ بازار ته وتم بیرته راغلمه نو دې ښځې مې مزدوران راوستي دي او دې کور کې صفایي کړې ده ما ورته ویلې ښځې صفایي دې وکړه وی هاو وی دا کور کې پالتو کاغذونه و اخبارات و کتابونه و مجلې وي چې څومره څیزونه و دا کور مې ټول تېنه صفا کړه او دا ټول اخبارات کتابونه مجلې دا مې ویوړه بهر د خس او د خزلو ځای کې او هغه ځای کې په ډېران کې مې وغورځوه وی دې وخت کې ما ته سوچ راغی وی ما ورته ویلې ښځې په دې انوارۍ کې زمونږ مقدس کتاب قرآن کریم ایښی داسې نه چې په دې خس خزلو کې دا قرآن شریف دې وړی په دې ډیران کې دې غورځولی وی ښځې راته ویلې سړیه ما ته څه معلومات و چې دا ستاسو مقدس کتاب قرآن پاک دی ما خو دا ستاسو مقدس کتاب قرآن پاک دا هم د خس خزلو سره وړی دی او لاندې ډیران کې مې غورځولی دی وی یکدم ډېر خفه شوم دا رنګ مې زیړ شو دا سړی وای زمونږ مسلمانی اگر که ډېره کمزورې وه لیکن که مسلمان څومره کمزوری وي خو د شاعر الله تعظیم د مسلمان په زړه کې وي ومن يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب یو سړی دی د بیت الله لیدلی هم نه دی د بیت الله حج هم نه دی کړی که څوک د بیت الله شریف احترامي کوي مسلمان به برداشت کوي هېڅکله نشي برداشت کولی یو سړی پیغمبر علیه السلام په سنت طریقې باندې برابر هم نه دی د هغې ګیر هم نشته دا شکل شباهت هم برابر نه دی خو که یو سړی د پیغمبر اسلام بې عزتي بې حرمتي وغواړي زما او ستا نه مخکې به هغه سړي کوتک اغستی او په سړک باندې به ولاړي د نبي علیه صلات وسلام احترام د نبي علیه صلات وسلام د حرمت په باره کې زما او ستا نه مخکې هغه قرباني ورکوي که یو سړي قرآن شریف نه دی لوستلی قرآن شریف نه دی ویلی که یو څوک راوچت شي د قرآن کریم بې احترامي کوي د قرآن کریم بې عزتي کوي نو هېڅکله به دا سړی د قرآن کریم بې احترامي او بې عزتي دا برداشت نه کړي قرآن کریم باندې خپل سر ورکوي دا سړی وایي زما خو مسلماني ډېره کمزورې وه ډېر سخت خفه شوم وی د هغه 10 چت بنګلو محل کې زما کور و د هغه ځای نه راکوز شومه لاړم هغه ډیران کې مې خس خزلې اخوا دخوا اړولې وی آخر مې قرآن کریم را پیدا کړ وی چې را پیدا مې کړ قرآن کریم مې د سینې سره ونیوه چې ومې ډېر افسوس مې وکړ چې د الله مقدس کتاب د الله د معظم کتاب د دې بې حرمتي رانه وشوه د دې بې عزتي رانه وشوه وی بې اختیاره ورته ودرېدلم ورته مې وجړلې او ډېر زیات مې ورته وجړلې لږه شیبه ولاړم ډېر زیات مې ورته وجړل نو هغې نه بعد را روان شوم بره 10 چت محل بنګلې ته وختلم چې لاړم وی زم ډېر زیات خفه یم ښځه مې هم ډېره زیاته خفه ده وی ما ته ویلې سړیه زه څه خبر ومه ستاسو مقدس کتاب دی ستاسو معظم کتاب دی ما نه د دې بې عزتي او بې حرمتي وشو وی ما ورته ویلې ښځې که ما د دې تلاوت کولی ما لوستلی تا به د قرآن کریم ولې بې عزتي بې حرمتي کوله خو موږ هم نه لاس کې راغستی و نه م تلاوت کوله مه خفه کېږه وی ښځه راته وایي سړیه یا دا ملامتي ستا یا ملامتي زما دلته ستاسو د دین او د مذهب څوک عالم شته څوک پیشوا شته څوک مفتی شته وی ما ورته ویلې ښځې په عالم باندې څه کې په مفتی باندې څه کې وی ښځه مې راته وایي چې زه به مسلمانېږم اسلام راوړم وی ما ورته ویلې ښځې زما او ستا مابین کې یو خبره وه او ستا طرف نه وه تا راته ویلي و چې زه به ستا مسلمانۍ کې کار نه لرم او ته به
چې دینو تا راته ویلي او ته به زما په نصرانیت کې کار نه لري دا راته چې اوس ولې مسلمانېږي اسلام ولې راوړي ایمان ولې راوړي وی ښځه راته وایي دا خبرې پرېږده موټر کې کوزي ګلندې مې کېنوه عالم ته مې روانه که چې کله مې روانه کې هغې نه وروسته به زه درته قصه کوم زه ولې مسلمانېږم ایمان ولې راوړم هغه سړی وایي هغه محل بنګلې نه راکوشلو لاندې موټر کې مې خېزه کېنوله ډېر لرې یو عالم او هغې ته روان شلو بیا ما ورته ویلې ښځې اوس راته قصه وکړه ولې اسلام راوړې بیا دا ښځه راته وایي ته چې لاندې کوش وي او لاندې لاړې او چې لاندې لاړې نو هغه ځای کې تا قرآن کریم د خپل سینې سره ولګوه دا قرآن کریم د خپل سینې سره ونیو وی زه په لسم چت محل بنګله کې وم او په کامره کې په کوټه کې دننه وم وی تا چې قرآن کریم ته کله وجړلې په دقه وخت کې د قرآن کریم نه یو رڼا راغله یو لمبه راغله د لسم چت محل بنګلې ته او د کوټې ته را دننه شوه هغه رڼا زما د سینې سره ولګېدله چې رڼا زما د سینې سره ولګېدله زما د اسلام او د دین سره مینه او محبت پیدا شو وی د دې وجې نه مسلمانېږم ایمان راوړم وی هغه عالم ډېر زیات لري عالم څنګ ته ورغلو وی چې هغه عالم څنګ ته ورغلو نو دا ښځه مې مسلمانه شو اسلام یې راوړ وی مام اسلام تازه کړ کله مونځ کړی او کله نه کړی کله تلاوت کړی او کله نه کړی قرآن شریف مې هم سم نه راتله تش په نامه مسلماني وه وی مام اسلام تازه کړ وی دې ښځې مې اسلام سره دومره مینه پیدا شوه چې قرآن شریف یې شروع کړ په ناظره باندې ختم کړ وی مام قرآن شریف شروع کړ مام ختم کړ وی ښځې مې حفظ شروع کړ د قرآن کریم حافظه شوه وی زه ورسره حافظ شوم وی بیا مې ښځې علم شروع کړ عالمه شوه وی زه ورسره عالم شوم وی اوس ټکساس ایالت کې اسلامي سنټر په نامه باندې موږ مدرسه لرو دې مدرسې ته دنیا کافر راځي مسلمانېږي او ایمان راوړي هغه سړی آخر کې وایي وی دا نه زما برکت دی نه د ښځې برکت دی دلته یو ډیر غټ اسلامی خدمت روان دی یو دینی خدمت روان دی وی دا ټول د الله تبارک وتعالی عظیم کتاب د قرآن کریم برکت چې موږ یو دینی اسلامی ماحول کې اوس ژوند کوو خلق راځي او مسلمانېږي دا د الله تعالی هغه عظیم کتاب